يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. تپوس کئی دتانا چس شے حلال کړی شوی دی دیلرا ورته وایا حلال کړی شوی دی ستاسو د پارا پاکیزه سيزونه او ښکار دا سیس چې تعلیم ورکوي تاسو آیتا من الجوارح د ښکار کوونکو نا مکلبینا پدا سیال کی چلی ګون کی ای تاسو او تعلیم ورکوي اغیتا د هغه سنا چې تعلیم درکړوي تاسو ته الله خودن کړي وي تاسو ته الله پس خورای تاسو د هغه سنا امسکنا علیکم چې ساری دغه سيزونه ښکار کوونکی تاسو ته او یادوي نوم د الله پاغه ویریږي د الله نه یقینا الله سریع الحساب زر حساب والا دی. اليوم احل لكم الطيبات نن راز حلال کړي شوی دي ستاسو د پاره پاکیزه سيزونه او حلالا ذبحا د هغه کسانو چې ورکړي شوی دی اغیتا کتاب حلال د تاسو لرا او طعام ستاسو حلال دی اغیلرا ذبحا حلالا ستاسو حلال دی اغیلرا او آغا پاک دامنی د مومنانو نا عام حلالی دی او پاک دامنی د آغا کسانو نا چې ورکړی شوی دی اغیت کتاب ستاسو نړوان دی کلا چې ورکوي تاسو اغیتا محروټه دا غي قید د نکاح کې راوستون کې چنه تاسو مستی استون کې او نه تاسو نیون کې د پټیارانو او چا چې ګډ وټ کا کفر د ایمان سره یقینا تباہ او برباد شو عمل دا او د آخرت کی وباد تاوانیانو نا ما قبل آیاتونو مبارکو کې حرامات ذکر شو چې الله کم سيزونه حرام کړی دي. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر الله به. آغا محرمات چې ذکر شو نو سوال راغی چې حلال سدي دا غیم لګ وضاحت پکار دی او خلق سوالو کا چې حلال سدي
نو الله جواب کو حاصل دا غیدا دے چې هر هغه سیز چې د قران او سنت کې ممانعت نه راغله عرب حلال غني او مزور کوي نو هغه سيزونه حلال دي بیا خاص کر د ښکار باره کې هغه سوال کړو نو د ښکار جواز ذکر کوي چې د ښکار غوخه هم حلال ده کاغه باز کړي کپړان کړي کسبي کړي خو یو دا چې ښکاری اشیاوي پړانګ سپه وغیرہ باز بل دا چې تاسو لګلې وي او بل دا چې تعلیم ورل ورکړې وي او سلورم دا چې هغه سارول کوي امساک کوي او باغې د الله نومیات شوی وي بیا رشتو کې حل او حرمت راغې او ذبیحه د اهل کتابو داغه بارک سوال راغې نو ادم حلال ده المختصر دا چې ما قبل محرمات ذکر شو نو اوس چې هغه تا پکم او اشیاء کې د حرمت شایبه وا چې دا حلال دیو کې نه دي نو داغه حلال واله ذکر کوي چې الله کوم سيزونه حلال کړی یسالونک تپوس کوي دتانا ماذا احل لهم اس شی حلال کړی شوی دی دیلرا قل احل لكم الطيبات قل وایا حلال کړی شوی دی تاسو سره تاسو دا پارا الطیبات و پاکیزه سیزونا علامہ سمعانی رحمہ اللہ ذکر کئی طیبات نا مراد آغا دی چاگے باندے قرآن و سنت کے حرمت نہیں راغلے عرب جائز گرنی او خوان ورکی مزور کئی نفوس سلیمہ او طبیعت سلیمہ داغینا نفرت نہ کئی نو تمام سیزونه بیا حلال دي پاره کې سبزی را لینو پاره کې تلکاری او دا تمام اشیاء رالل دا تمام اشیاء پاره کې داخل شو وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم الله وما علمتم من الجوارح یا عطف دے بالطیبات باندے احل لکم الطیبات وما علمتم پاغی باندے عطف دے پا تقدیر دا مضاف سرا مانا بداشی وما علمتم اسویدو ما علمتم من الجوارح حلال کړی شوی دی تاسو د پاره ښکار دا غس چې تاسو تعلیم ورکوي هغه تا د ښکار کوونکو نه جوارح هغه اشیاء چې هغه ښکار کوي آسیزونه هغه حیوانات چې هغه ښکار کوونکي وي سپیشو پړانګ شو او باز وغیرہ چې تعلیم قبلی هغه اشیاء او هغه زنده سر هغه حیوانات دا غیخ کار حلال دے تاسو لرا خکار دا غصو چه تاسو تعلیم ورکوئی من الجوارح دا خکار کونکو نا یادا دا چه وما علمتم دا مبتدا دا فکلو مما امسکنا علیکم دا ورلا خبر بشی و دا دوارو مقصد یو دے مطلب دا دوارو یو دے آیات مبارکہ کی طیبات ذکر کئی او طیبات سره خاص کر چا غي سوال کړو د ښکار بارکه ښکار د کم سیز حلال دی او په کم شرایط حلال دی
نو دا هغې شرایط ذکر کوي او بیا د هغې حل ذکر کوي. یو شرط دا چې کم شیخ کار کوونکی وي جرح کوي، امام ابو حنیفه رحم الله دغه شرط بیا لګی، ځکه جوارح د جرح نه د زخم ته وي. نو امام ابو حنیفه بیا دغه شرط لګی. نو باز شو، پړانګ شو، سپی شو چې هغې کې جرح وي او ښکار کوونکی وي او تعلیم قبله یا غاشیه وي. دویم شرط دا مکلبین کې چې هغې کې تکلیب وي، تا لېږلی وي پخپله نه وي تلی. دریم شرط دا تعلیم وي، تعلمونهن مما علمکم الله، تعلیم قبله یو تعلیم ورله ورکړی شوی وي، معلم وي. څلورم شرط دا مما امسکنا، امساک وی هغه ایثاری، او بل دا په وخت د لېږلو کې او په هغه ښکار باندې بیا چې کله ذبح کړې نو هغې باندې نوم د الله یاد شوی وي، نوم د الله په یاد شوی وي. دا پنځه شرایط وي نو بیا د هغې ښکار چې دی نو هغه حلال دی. او عربو په دې باندې ښکار کو، عربو کې دستورو، نو عربو کې د دې دستور او په دې به ښکار کو نو الله د دې حل ذکر کا مشروط بالشرائط. وما علمتم او ښکار دا غس چې تعلیم ورکوي تاسو آیتا د جوارحونه، چې وی د جوارحونه ښکار کوونکو نه، مکلبینا لیګون کې تاسو، تعلمونهن تعلیم ورکوي تاسو هغې ته، هغه څیزونو ته د هغه څه نه، دا هغه تعلیم او د ښودنې نه چې ښودنه کړې ده تاسو ته الله، تاسو ته الله دا ښودنه کړې ده چې ښکار کوونکې اشیا به وي نو ته ښکار کوونکی ګورې. بیا تاسو ته الله دا ښودنه کړې ده چې تیلیږي، چې خپله نه ځي نو ته ورته بیا هغه تعلیم ورکې، چې خپله ځي نو هغه نه قبلې او چې تیلیږي نو بیا ځي، او بیا هغه ښکار جایز ګڼې نو د مکلب وي، معنا لېږلی شوی وي او ته د هغې مکلبې. بل دا چې معلم وي، او بل دا چې ښکاري ساری، دغه تعلیم ورله ورکې او دا ټریلم ورکې. علماء کرام ذکر کوي چې درې ځله سار کې او نزي، ستا د ښودنې نه او ستا د حکم اجازت نه بغیر نزي نو دا معلم دی. مکلبینا تعلمونهن مما علمکم الله فکلوا مما، بیا خورئ تاسو مما دا هغه سنا، دا هغه ښکار دا چې ایثاری دا ښکار کوونکي څیزونه تاسو ته ایثار یې که خپلې خوري نه، نو بیا د هغې نه تاسو خوراک کولی شئ او یاد کوئ تاسو نوم د الله په هغې باندې. که د ښکار کوونکې شی نه چې په کم باندې ښکار کېږي نو بیا هم جایز نه دی، جوارح نه نو بیا هم جایز نه، په خپله ځي تی نه لېږي خپله ځي نو بیا هم جایز نه، معلم نه دی او یو ښکار یې راګیر کړی دی نو بیا هم جایز نه. دارنګې هغه تا ته ایثارول نه کوي، خوراک کوي نو بیا هم جایز نه. یا ښکار یې کړی دی خو نوم د الله په هغې نه دی یاد شوی نو بیا هم جایز نه. دا پنځه شرایط الله د ښکار ذکر کوي. واتقوا الله، امر بالتقوا کوي، پس د ښکار د حلت نه. ښکار کې تقوا پکار ده چې حرام ونه خورې حلال وخورې، ښکار د هغه اشیا وکړه چې هغه حلال وي، او په ښکار کې چې دی نو هم د الله تعالی حدود مکراس کوا، د دې شرطونو خیال وساته. واتقوا الله، یره کوئ د الله نه، یقینا الله تعالی زر حساب والا دی. آیات مبارکه کې خو حلال اشیاء ذکر کوي، نو طیبات کې ګڼ اشیاء رالل او ښکار ذکر کو چې دا حلال دی. پنځو شرایطو سره د سپي ښکار حلال شو، دارنګ ښکار حلال شو، د باز د پړانګ وغیرہ جوارحونه. ولې تعلیم قبول کړی دی، تا لېږه نو د الله نوم په یاد شوی،
نو چې سپی راوړی دی او د الله نوم په یاد شوی دی نو دا روا ده. لیکن مخکې ذکر کا حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر الله به یا وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق. مردار ما وضاحت کړو هغه اشیاء چې الله مردار کړي طیبات ني، لکه سپی شو، خنزیر شو، مردار ده الله حرام کړي دي یا حلال شه ده خو په غیر شرعي طریقه باندې ذبح شو نو هغه مردار ده. بیا خاص کر هغه د غیر الله په نوم باندې ذبح چې هغه کړي ده هغه چا چې هغه الله منی، الله ته خالق وای، رازق وای، لیکن د مشرک او د غیر الله په نوم باندې منښت کړي ده نو د غیر الله په نوم چې منښت کړي ده د دې مشرک دا ذبیحه نه خوري، دا مردار ده. د سپی هغه چې تعلیم قبول کړي ده نو هغه اخرى پاغي نوم د الله یاد شوی ده نو هغه اخرى خو چې غیر الله نوم په یاد شوی ده نو اگر کده ځان برابر کړي ده او لهیم او شهیم نه دا خو هغه ټیم نو کده هغه ټیم ګورا یو طرف ته د ابراهیم د دین تابعدار دي، د ابراهیم د دین تابعدار آغا د ابراهیم د دین تابعدار هغه چې د ابراهیم د دین تابعدار خالق مانو رازق مانو دا وی چې الله خالق دی او مالک دی په دین ابراهیمی باندې ځان توي ترخونه صفا کول نامنا لاندیم لګیاو صفایا نه کولې پټکې به مو ګیره به مو دا نه وی چې ز کافرم په دین د ابراهیم او په دین د اسماعیلم او هغه جمعهتون هم جوړول د سحاده پوری پاغی کې د حج اعمالم پاتیو روجی بکې مې د سحاده پوری، لیکن چې کله د الله توحید بکې نو نه حرمت علیکم المیتة وما أهل به لغیر الله وما ذبح على النصب. او بل طرف تا چې د الله نوم په یاد شو نو هغه ساروي اگر که سپیرانی سره خو چې سپه معلم نه نو د سپی هغه اخکار اخرى خدا هغه مشرک هغه نه خوري. ناشنا تعلیم دی الله دې په ما او تا پوږي دا نه چې صرف دا یو شوا هغه ټیم هغه یار سمنل دا غي ذبیحه هغه د اهل کتاب رواش وی رستو ذکر کړي خو چې اهل کتاب نو او دا غي وجه دا مفسرین کرام وی د اهل کتاب ذبیحه دا قانون دا او چې ارس کو پر کو کافر کو ذبیحه به پنوم د الله لالولا دا غي وجه دا چې د غیر الله پنوم به نه لالولا او د غیر الله پنوم کوله بینا لکه څنګه چې مشرکین کول مکه مکرمه کې سره د دینا چې هغه اوم کافرو یهود او نصارا، لیکن دا غي حلال شوا عارض می دا کو مختصرا چې هغه ذبیحه د مشرک هغه مردار شوا، د مشرک هغه مردار شوا او د سپی هغه ښکار حلال شو. لګون ته تقابل تا ګورا رب کریم دا سپی معلم چې تعلیم قبول کا مکلف نه دی، مکلف دی او مکلف نه دی او معلم دی نور چې دی نو زی شعور دی خو زی عقل نه دی او دا زی عقل دی خو چې تعلیم دا الله د کتاب نه قبلو نو دا سپینه دلان دی شو، دا سپینه دلان دی شو او دا خطاب الله مشرکین لا ورکی دا پیتا ورته لګي او دا ګل ورته لګي اولایک کل انعام دا پشان د سارو ده د درندو او د حیواناتو ده. بیا رب کریم وی بل هم ازل غوی خود د مخ کې شاهزاده ده کو غوی خبر شو چې مشرک دی غوی وین غوی بام خپشي بل هم ازل غوی بام خپشي چې زما توین وکا ځکه غوی خو شرک نه کوي کړ خرام شرک نه کوي سپیوم شرک نه کوي دا صرف دا سټاور او پټاور
دا لګیا دی کله په دیوبند او کله چې کم نه یو پلاستیکي او بل پلاستیکي اگر اغله او شرک مبتلا دی الله وی د سپینام لاندې دی اولئک کل انعام بل منزل چر رب کریم وان شر الدواب عند الله الصم البكم چاړه وړونو کون چې د قران نه چاړه وړونو کون دی نو دا شر الدواب دی زنده سر نام ناکارا دا ناکار د زنده سرونه د زناورونه دا دی دا زناور دی شر الدواب دی بار کیف دا مسئله ذکر شوا د حل چې پاکیزه سیزونه حلال او ښکار مشروط بالشرائط حلال اليوم احل لكم الطيبات بیا نور دا ذکر کئ حلال اشیاء ذکر کئ ننرز حلال کړی شوی دي تاسو د پاره پاکیزه سیزونه په کمرز باندې چې حرمت راته هغه داوا چې حرمت علیکم نورست ور پسوي الیوم اکملت لکم دینکم الیوم اکملت لکم دینکم نو تاسو تما ویلو په اعتبار د حل او د حرمت مرادو او چرته وی الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی نو الیوم چې مسله د حل او د حرمت راتنانو دلته موي الیوم احل لكم الطيبات ننرز حلال کړی شوی دي تاسو لپاره طیبات ما مخکې معنا وکړه چې الله ما سمعني وي طیبات هغه اشیاء چې عرب حلال غني اخوان ورکون کې اشیاء او قران او سنت کې پاغه باندې حرمت نوی راغله نو د بشمار اشیاء بکرال وطعام الذين علامہ ابن کثیر رحمہ الله اجماع د مسلمانان نقل کړي چې طعام نه مراد دلته ذبیحه ده نور طعامونه خود حلال دي میوه دا غي دلاس ذبیحه او حلاله دا کسانو چې غي لور کړی شوی د کتاب حل لكم حلال دستا شو د پارا يهود او نصارا مراد دي او ما وجه مخ کې ذکر کړه چې دا غي ذبیحه زکال علاوه غي کافرو وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله اي کافرو دای په کفر کې شک نوا مشرکو لیکن هغه با ذبح چې کولا نو به پونم د الله کولا نه پونم د غیر الله نو رب کریم دا غي ذبیحه لالکړه او دا خصوصیت ده په دې باندې د نور مشرکان څوک نه قیاس کوي خبره دادا خبره دادا او محتاط خبره دادا چې نور مشرکان دې په دې څوک نه قیاس کوي هغه ټیم د مکه مشرک په دې نه قیاس کړي دې زموره کې نه دراوسته نو د نن زمانه شین خاختګ او سپین خاختګ یا تور خاختګ دا پکې ما داخلو ای ضرورت نشتا ذبیحه د کافرانو دا او دا کتابی نه ده مصطلح آل کتاب چې دي نو يهود او نصارا دي دا مصطلح آل کتاب نه دي خبره محتاط ده اگر چې مسله مختلف فيها دا لیکن محتاط خبره ده چې مصطلح آل کتاب چې دي نو يهود او نصارا دي د آل کتاب نشویل چې او سړی وایزا قرآن منمو مشرک دے دیبا پاغا مصطلح آل کتابو کی نرازی دا محتاط خبر دا دا مشرک زبیح مخورا مشرک مردارا کردہ دا مخورا بل دا پتہ دا لگی کہ دیشی چطر غیر اللہ پونو میں علا لکڑی و پتا باندے ہوئی نابیا مخورا الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الكتاب حل لكم ذبیحه دا کسانو چې هغه لره کتاب ورکړل شوی دی حلال دستا سو د پاره او ستا سو ذبیحه حلال دا غی لره ایت وردن للباب ذکر کو چې ستا غی حلال دا یادی کی وجه ته اشاره ده دا غی تعالی لا لا ستا غی حلال دا ولی
دالی کتاب ذبیحه ستا د ذبیحه په شان دا، ستا ذبیحه د هغې د هغې په شان دا. ځکه هغه هم د غیر الله په نوم نه حلالوي، ته هم د غیر الله په نوم نه حلالوي. نو دې کې دې وجې ته اشاره ده. او مشرک چې ونو هغې به دا کول سره د دې نه چې اهل کتاب کافرو، خدا پلیتی په هغې کې نه وه، نو ځکه حلاله شوه. وطعامکم حل لهم والمحصنات، او حلال کړی شوي دي پاک دامنې من المؤمنات د مؤمنانو زنانو نه. پاک دامن ادا کا بیا وینځه ده، پاک دامن ادا کا بیا آزاده ده. خو چې پاک دامن ادا د هغې صفتونه الله نور ذکر کړو. که تاسو ته یادي سوره نساء چې کله تاسو وې نو هلته کې دا مسله ذکر کړې وه پاک دامنې څنګه، نو هلته الله د هغې صفات ذکر کړو. الله دا هغې صفات ذکر کړو. فانکحوهن آیات نمبر 25 ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم مما من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. بیا فانکحوهن باذن اهلهن وآتوهن اجورهن بالمعروف محصنات. نو محصنات څنګه هغه دا صفات ذکر کړو غیر مصافحات چې نوی زنا کوونکي ولا متخذات اخدان او نوی هغه په سپید پوشی کې زناکارې حاصل معنا وکړه نوی هغه نیونکي د پټو یارانو. نو الله وی محصنات پاک دامنې د مؤمنانو نه چې صحیح زناکارې نه مینا بازار ته چې کم نه نزي آرامي توبونو لا لنګ روډ ته نزي ناشنا نمونه ولې خېدي تاسو دې نمون ته خیال کړ ټوپای کې مینا بازار نو ثوابای کې لنګ روډ نو بیا چې دنو په مرغوس کې دوزخ بازار نو بس ګوره ګرځوي په مینا بازار کې مینا جوړه کینو لنګ روډ کې لنکونه ولګي نو بس دوزخ ځای شي دوزخ ځای شي چې نوی داسې والا غیر مصافحات نوی. اوس خو پخوا به ښځو له خاوندانو کپړې راړې، اوس ښځې خاوند ته وایي ته دومره ښه کپړې راړې زه ځم راړم دلن دا دلام کور کې ناست نو ښځې وله کپړې راړي او بیا توپ دی په هغه باجېګانو چې وایي دا باجه شوې ده او باجه شوی چې نو باجه شوی هم چې کم دنو په صدر د پنډۍ کې ګرځي او باجه چې کم دنو د پیښور په صدر کې ګرځي. ستا په باجه توپ دی الله تندر را وغورځي. واقعي چې باجی نه باجه ده نه جوړه شوې ده چې ته هم ګرځې. او بیا هلته کې د هغه سره خبرې چې څه کوم کوي ته وایي که نه سکه میړی ناسته یا سکه پلندرې ناسته یا سکه چې کم دنو د مور او پلارې پیدا ناسته اډوایي نه چې پرده فرض ده و ډاکټر له چې لاړه شي خدای دې غر کا نو هم صرف هغه اندام بخې هغه ځای بخې چې لاس دې زخمی دی نو مخ مه څرګندو ډاکټر له به لاړ شي نیغه نیغه به موږې ناست دي خبرې به کوي او هر څه ښکاره کړي دا نشته شرعن دا جدا خبره ده چې نور خلک راغلل او هغوی وایي د مخ پرده نشته د مخ پرده نشته مغولو کې خو یو میمو چې دا دې لرکه نو څه دې پکې پرېښودل پوهېږئ غریبان خبر نه نو غیر مصافحات محصنات د مؤمنانو پاک دامنو کې کبیا وینځه ده او کا آزاد ده نو مؤمنو کا دا دلاله ده خو چې پاک دامنوي او څنګه پاک دامنه اوس خبره لګه ګرانه کړه غیر مصافحات ولا متخذات اخدان نوی نیون کی د پټو یارانو دا نه چې سپېړه وسخه ده او دا ډیره د درون خاندان ده د درون خاندان ده او سپېړه وسخه ده په واتساپ باندې خلکو ته خپل تصویران لیږي څه چې کم دنو لغړ او څه چې کم دنو سره د کپړو لغړ هغه حدیث حل کېږي اوس پوه شیخ د ویسا رحمه الله رحمتا واسعتا هغه به وی شیخ د پنډۍ هغه به وی
چا حدیث کې راځي صنفان من آل النار لم ارهما، دو قسمه خلق دي دوزخیان خو ما لیدلی نه دي. پیغمبر پاک وی یو نساء کاسیات عاریات، هغه زنانا کپڑے به چولی وی خو بربنده بوي، کپڑے به چولی وی خو بربنده بوي. وی محدثین پاره کتابیلات کوي چې کپڑو سره څنګه بربندا نوې هغه تعویلات کوي. ړې بربنده ړې ګنده ده بار خو سپید پوشوي او برکه چولی خو چې دن لاړ شنو بربنده شي. دا مو توجیحات کوي، اوس دې توجیحات ته ضرورت نشته. وی باہر جا کے دیکھ لو، باہر جا کے دیکھ لو، بازار میں جا کر دیکھ لو، خود تمہیں نظر آئے گا کہ کاسیات عاریات. کہ نہیں نچے داسی نہیں چه کاسیات عاریات خپل کپڑے چولی په بلستن کې پټاناسته دا بربنده دا بلستن نه بربند تصویران په واتس اپ باندې لګي او بیا چې کوم نه ویډیو کال وکي نو په ویډیو کال کې کله یو کانډه کا پرخه یو کله بل کانډه کا پرخه ناسته دا وته دی اندام تراله وګورا او دی اندام تراله وګورا او هغه اندامونه خي چې داسې نه دا کنجرای مکو ادا سوکینا پوه ولا متخذات اخدان چنوي پټ یاران نیمون کی دا سوکا محسنات دي کنه نوی پټ یاران دا چې یارانه باندې کړي کنه نو دا مړ شي مړه خدا خاون په شک ختم نشي دا د دې هغه سزای دا یارانه کې چراوستي دا چر دا کویدن نه مخ کې ور سره یارانی جوړی کړي او په ټلیفون باندې وته مې شیدایم در باندې او پیدایم در باندې اچوي کی نو د دای بیا دومره لوی غوبلی د دای عمر تیر شده بوډاګان شي خو د دای په یو بل شک ختم نشي ځکه دا راغلی د شک په لار ده دا راغلی د شک په لار ده خاوند ټول عمر په دغه شک کې چې د ما سره یارانه جوړوله نو بل سره بام جوړه یو ویم دغه شان ویم دغه شان دا خو چې کم دنو نن ته غوړ زیړ لیدلې نو سبب بل غوړ زیړ لیدلې سبب پستانه خيسته پیښ شوی نو طالب علت درکړي ادائی دا شان دی نو الله وی والمحصنات حلال دي ستاسو د پارا ا پاک دامنې د مؤمنانو نا پاک دامنې کم دي چې نوی زناکارې او زناکارې هغه زناکارې چې زنا زایونه تزي قران کریم دا نوې چې ولا تفعلوا الزنا قران کریم وی ولا تقربوا الزنا د زنا زایت نږدې کیږه ما د زنا کارونو ته نږدې کیږه نو مقدمات چې کوم د زنا دین واغه باندې لا تدخلوا بيوتا غیر بيوتكم پردو کورونو ته مزا ځان نه بهیرا صاحبہ مجوړو چې آزاد ورخلاص یو ګرځي د پیر صاحب دی چې پیر صاحب نشي چلو شو پیر به کوم نو بهیرای هر جته بروانی او آزاد بروانی دا مولای صاحب دی نو ولی مولای صاحب چې کوم نو څه شه ده بهیره ده او بهیره ده آزاد دی ګرځي د دبا شوک سنوي نو دیم رواني آزاد رواني خلکو کرا دم چوم نو دم په پرده کې واچو کنه په پرده کې دم نه کیږي بے پردی لګیای بهیرا او په ټول کلی کې ګرځي نو ټول کلی بابي مولا نه سم حامي حام ولا حام حامي کنه بس دیم آزاد شوی دا کارونه کوي نه دا ځان نه جوړو بل چې ده الله وی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم دا مقدمات د زنا باندې پردو زنانو ته ګورایما نو بیا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن دا پردې دیم پردو نارینو ته نو ګوري نو کله وی بار مراوزی قرن فی بیوتکن نو کبار راوزی نو بار روزا خوگر یدنین علیہن من جلابیبہن ولا یضربن بارجلہن پی مرا خلاصو پانزے مخ کارکو بنگڑی خلکو تا مخیا چی دا چل کے او بنگڑی خلکو تا دا خاون تاو خیا دا خاون تاو خیا او سپک اسبرگی راوتی دی پیخور پینڈی اسلام آباد کے اسبرگی ڈیرے مزیدار پا نظر رازی ځان نه اسبرګي جوړی کړی پورکاوي پېښنی چولی تسبیح ولاس کې داسې نه دړې تا خدای غر کاکا دا تسبیح راوخلی دا خلکو ته خی دا لا ډبل دعوت دی پوه شو دا متخذات اخدان دی دا مقدمات بندې
نو غیر مصابحات پاک دامن هغه دي چې زناکار ني او زناکار هغه دي چې مقدمات د زنا پامال کینو بل اخر زناکار شي چې پردو سړو ته ګوري پردو نارینه او تزان خي او د زنا زایونو ته زی او د سړو نه پرده نه کوي پلنګ روډ کې او په مینا بازار کې او په صدر کې او په دوزخ بازار کې او جهنم بازار کې دې بازارونو کې ګرځي نو دا زناکاری دي کنه وای زمون په لمنه مسکیږي مونږ خو صرف کپڑے اخلو او ټول مر خلکو د مصپبانه طریق وړي بنی اسرائیلو کې زنانه به جمعات تراتلې اوسم د کمکل وې جمعات تراولې سوار له سبا صدای کې د کمکل وې جمعات تراولې اے خدای دې غرق کا حاجی د کمکل عمل بالحدیث کې خر پویږي نه عمل بالحدیث کې جاهل بالحدیث ایسا نه خبر ده بنی اسرائیلو کې زنانه جمعات تباراتلې نو جمعات ته چې باراتلې نو یار لبه پیغام ولېګا متخذات اخدان یار لبه پیغام ولېګا په ما چې پکې پیژنې ما بر دونګو پوند سندل چولی او پیزار به مې چولی نو هغه په پاغه پیجندا نو خخ کول برکه کې بر روانه سندل به لو غوندا کې پون دیواله چولیو الله منع کړي بند کړي حضرت عائشہ وی روایت ته ناراضي چې زنانو له سار او د ماخام منس کی اجازه ورکړي او زنانو لور گئی خو ال چې هغه خوشبو نه لګولي که خوشبو لګولي یا چې کم نه ځوان ده بیا دغه ټیم کې اجازه نشته بډایګانو سره حدیث کې راغلي نو هغه له اجازه ده بیا چې د چانه روایت د جواز راضی هغه ابن عمر او حضرت عائشہ دا حضرت عائشہ وی ک پیغمبر د زمانه زنانه معلومه وي نو هغه به منع کړي وي لکه څنګه چې د بنی اسرائیل او زنانه منع شوی او حضرت ابن عمر هغه په کوټه ناستو ګټه به راغسته وي چې زنانه با جمعه ته لینو په ګټو به وشته او کوړه به غلولې به مرাজি کوړه ځي او پیغمبر په خپل زمانه کې په خپل ژوند کې زنانه ته وي ما پسې د مسکولونه تعالی دا غوړه چې د محلي جمعه د محلي نه جمعه دا چې ستا کور د کور نستا برمدا او د برندې نه چې کم نه استاد دنه چې کم نن کوټه هغه کې موږ غوړه ده نو هغه ټیمه جمعه ته نه را پری دي ها ولې چې هغه راتلې نو خطر وا لکه بنی اسرائیلو کې چې خطر په خښوي وا یا هغه خطر چې حضرت عائشہ او ابن عمر مخصوص کړي دا او بیا د حضرت عمر په سره راغلي دا چې زنانه بند کړي دي جمعه ته بند شوي دي نو خطر ده چې دیپ د پاهشي دور کې بیا خوشبو لګولې ده خاوند ته چې ګرځي نو د غوجلې موګې ده سخا شي ګرځي خاوند ته مخامخ او چې لنګروټ تزي مینا بازار تزي نو داسې خوشبوئی لګولي چې هغه دینا په کوسو کې ورپسې خلک روان وي یره سوک لاړل داسې خوشبو ده دا کنجري تل د پیغمبر خو دې ته زناکار ویل دي کمه زنانه چې خوشبو لګولا او په یو مجلس دی رشوا او هغه خوشبو په مجلس لګي دانو پیغمبر وای فیه کذا و کذا دا زناکار ده دا زناکار ده نه چې دا تل دا غزای ته خوشبوئی لګولې ده او مخیم چې کم نه خو کله صفا سوترا کړه او سترګیم توري کړي دي او بیا دکاندار ته وای چې کپڑے رالم قرض راکاو غره خاون برالم نه خبره نه داسې چې داسې وای دا زناکار نه خاون ته براله نه وای ا کپڑے راکا نه ته دا لوګانو باپاری چې لوګانو کې به بیا ورکی چې چل کای خدای شهره کړه حرامي توپ ته دعوت ده او دغه شیزونه شروع شوی دي او دا خلک کلی ناشته د سپین روبي دا براستی شملې به تړي په جمعاتونو کې او په اجرو کې خلکو له پیسې لیکي خلکو له پیسې لیکي بړوا ناشته غزا د اخر زمانه مشران بچینو هغه بام لوکا ابن لوکاوي مولیان نه تاسو کوي لوکا ست کوي بیا اوس دغه ترجمه زمان په خله ناراضي اگر چې ما ډېر تاسو ته وکړه خدا مې نه چې لوکا ست وي ښا مولیان نه تاسو کوي بیا والمحصنات من المؤمنات محصنات پاک دامنی د مؤمنان نه پاک دامنی هغه چې زناکارینی پاک دامنی هغه چې پټ یاران نه نیوي په موبایل رنگونه نه کوي وای تا ته مې سره پرنګ کړه ما په ژوند کې هیڅ چاته مرنګ نه کړه خو ته مېړه تا پرې وته وتاوای تا بزان لشل نیولې تا بزان لشل نیولې تا چې
رنگ نو کولن زم پر دیو ما درې څنګه وک الله والمحصنات من الذين او پاک دامنې دا هغه کسانو نه چې ورکړل شوی دی هغه ته کتاب ستا سنړوان نه دلته امام ابو حنیفه په دې دویم محصنات کې معنا د پاک دامنو اخلي بیا کې وین زدا او کو حرائرو کې دا آزاد ده خو چې ال کتابو کې دا خو پاک دامن ده زناکار نه دا پټیاران نه نیوینو هغه تا غستې شي خصوصیت ده امام شافعی رحمت الله علیه وینا دینه حرائر مراد دي د ال کتابو وین زنا د ال کتابو آزاد نه معنا مراد اذا اتيتموهن کله چې ورکوي تاسو غیتا اجورهن مہرون دا غي محسنین غیر مصابین په داسې حال کې چې نکاح کې راولي نه زنا کون کې اجرت ورل ورکه معنا مہر دا ورل ورکه خو اجرت ورکه په نکاح کې راولي متعانه کې پشان د خمینی محسنین غیر مصابین ولا متخذی اعداء نو نه تاسو پټیاران نیون کې چې تو تام پټیا ټلیفونیم نه کې بس د ټلیفون دا تعبیر ته نن خده کن دا ټوله پټي یارانی دي کنه ټلیفون دا اپټي چته دي ټوله دنیا ته خبري دا چې دل ترنګو کینه دا یار تا ور رستوزی او دا چې کم نه دا غي غچشه وته یغه هغه دفتر چې څه وته چې دې ټلیفون هغه ځای چې څه وته وي ها نه مړه او دغه شي د مخ کې زی دغه شي هغه وته ناشتي او خخ کول یوري دا ټول اوري باغې کې دی علاقو خلکی خمزیدار هغه پکې ناشتي هغه ته ټول ته پته لګي چې پلان کې د پلان کې د پلان کې لور د پلان کې زوی ته ټلیفون کو پلان کې لمبر تا ځکه چې لمبر هغه ټول ریکارډ هم هغه څنګه پروتي دا پروتي دا دور دا یار ته نه خبر چې ماته سورینګونه راغلي او هغه وي ته خبري چې د سورینګونه یار تکړي پټام نه وسه ومن یکفر بالایمان چاچه گٹ کو ایمان دو چاچه گٹ کو کفر د ایمان سرا یا چاچه کفر کو پس د ایمان نا مرتد شو نو یقینا تباہ و برباد شو عمل داغا تباہ و برباد شو عمل داغا دیکھے دفع دیو اعتراض دا چخوا دال کتاب و زنانا اغی سر نکاح جائز دے یا چه دے نو دا اغی زبیحا نو دین حق دے کنا ویدانا کافر دے عمل تباہ و برباد دے داو نوائی چی یہودی داغ دین درست دے کافر دے عمل تباہ و برباد دے دا عمل تباہ شوے دے و خیرت کے رتاوانیانو ندے تب اور لنور کے خدا غا گاڑے میں تالا رواک او کنا پوشوے او آخا مشروط بے شرطن پی بنشوے او داغی خصوصیت دے بس والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم او د حضرت عمر او د ابن عمر نه روایت د حرمتوم نه حضرت عمر او د ابن عمر نه روایت د حرمتوم نه چاله کتاب زنانه بناخلی اگر چې علما توجیه کوي چې قول محمول له بکرا حد باندې خبره نه ده ماخلی نو هغه ټیم کې هغه خبره نه ده نو د نن زمانه انګريزا او د نن زمانه يهودانه چې هغه ټول بدل شوی دي په دهریت باندې پاغی کې سمایل دارنګ نور زنادقه ملحدین چې هغه کې راغلیو دا غي میشن داو چې يهودیتم الہاد تبوزیو دهریت ته بوزي هغه بدل شوی سره کې هغه يهودیتم نه پاتې ټول روشن خیال دي لکه زمونږ د زمانه چې بشمار مسلمانان برای نام مسلمانان دی او د ملک دین او دي زنادقه هغه څنګه رسیدلې او دا نه چې تا ته مسلمانه ملاویږي او تا چې کم نه يهودانه را خوشی کړي دا نشتا ځان ل بیا خلکو یو شی جوړ کړي او هو فی الاخرته یو د اخرت کی عبادت تاوانیانو نا اقول قولی هذا استغفر الله